د انسان ینه ولې خرابېږي؟ د انسان ینه ځکه خرابېږي چې د دې یو څو وجوهات دي او د دې کې چې کوم آخري وجه ده که چېرې د دې وجې نه انسان ځان نه ساتي او هر یو انسان نن سبا په دې وجه باندې لګیا دی او دا وجه ځان له پخپله جوړوي نو که چېرې انسان د دې وجې نه ځان نه ساتي د دې د وجې د انسان ینه خرابېدي. ټولو نه اول وجه اوبیسټي یعنې زیاته موټاپا. که چېرې یو انسان ډېره زیاته موټاپا لري نو هغه ته دا چانسز کیدی شي چې هغه ینه خرابه شي ځکه چې د انسان موټاپا یو داسې چیز دی چې دا د هرې بیمارۍ یو جړله ده. ځکه زه تاسو ته په هره ویډیو کې وایم چې تاسو ډیلی بیسس باندې ایکسرسایز ضروري کړئ. دویم څوک چې شراب ډېر زیات څښي او شراب عادتي وي د هغه هم ینه خرابېږي ځکه چې شراب یو داسې زهریله څیز دی چې دا انسان ینه مکمل ختموي. دریم چاته چې هیپاټایټس وشي یعنې زیړی د هغه هم ینه ډېره زر خرابېږي. څلورم څوک چې ډېر زیات سټرس او ټینشن ډپریشن کوي د هغه هم ینه ډېره زر خرابېږي ځکه چې په دې ټایم د دې سټرس او د ټینشن د وجې په ینه کې زخم راځي. پنځم او د هغه انسان هم ینه خرابېدی شي څوک چې په ماحول په آلودګي کې کار او روزګار کوي یعنې د هغه ژوند په داسې ماحول کې دی چې ولته د انډسټري د کارخانو آلودګي ډېر زیات وي نو هغه ته هم دا چانس شته دی چې د هغه ینه خرابه شي. شپږم چاته چې کینسر وشي د هغه هم ینه خرابېږي او د ینې نه هغه پیپ کم چې تللی دی کم ته چې بایل ډک ویلی شي هغه ته کینسر وشي د هغه د وجې هم ینه خرابېږي. اووم اټو ایمیون ډیزیز یعنې انسان د هغه بیماري وشي چې د هغه خپل طاقت کم چې انسان د بهر بیمارونو بچ کوي هغه دومره زړور شي او دومره طاقتور شي چې د انسان وجود په خپله خوړل شروع کړي نو د دې د وجې هم انسان ینه خرابېدی شي. اتم یو انسان ته چې بار بار انفیکشن کیږي د بار بار انفیکشن د وجې هم د انسان ینه خرابېدی شي. نهم انسان چې داسې خوراک کوي چې هغه خوراک بار بار پروسس کیږي یعنې هغه د پروسس نه وځي هغه خوراک بار بار په غوړو کې پخیږي نو د دې د وجې هم د انسان ینه خرابېدی شي. که چېرې په هغه کې ډېره زیاته چربي مساله یا خوږوالی زیات وي د هغه د وجې هم د انسان ینه خرابېدی شي. انسان ته چې ټایپ 2 شوګر وشي د هغه د وجې هم د انسان ینه خرابېدی شي. او یولسم د هغه انسان هم ینه خرابېدی شي او ینې ته بیماري لګېدی شي چاته چې خانداني وي ځکه چې د ینې خانداني داسې بیماري وي چې هغه په نسل کې د کېدو چانسز شته دی. دولسم چې د ټولو نه اهم ضروري پوینټ دی هغه انسان چې بغیر ضرورته میډیسن استعمالوي که هغه هیموپیتیک وي یا ایلوپیتیک وي د هغه د وجې هم د انسان ینه خرابېدی شي. نو که چېرې تاسو د خپلې ینې حفاظت کوئ نو د دې وجو نه تاسو ځان وساتئ. که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل یارانو او دوستانو سره شیر کړئ. که چېرې ستاسو په ذهن کې یو داسې بیماري چې هغې متعلق تاسو ته دغه شان انفارمیټیو ویډیو په کار وي نو هغه موږ ته کمنټ وکړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.